أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورونو، د قصص الانبیاء علیهم الصلاة والسلام قصه دې ځای ته رسېدلې وه. آدم علیه السلام یې د جمعې د ورځې تر مازدیګر وروسته خلق کوي. آخر د مخلوقاتو چې خلق سوی دی هغه آدم علیه السلام دی. د دغه حدیث شریف څخه دا ښکاره او معلومه خبره سوه چې د دهریانو او کمونیستانو خبرې چې تکامل او تطور ورته وایي بې معنا خبرې دي. انسان په خپله خپل ځان ته انسان خلق سوی دی. آخر د مخلوقاتو آدم علیه السلام دی او د جمعې د ورځې په آخري ساعت کې د مازدیګر او ماښام په مابین کې خلق سوی دی. آدم علیه السلام ابوالبشر آخري مخلوق دی. الله عز وجل د آدم علیه السلام تر پیدا کولو د مخه ملائکې خلق کړي وې او په صحیح حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول راغلی دی چې فرمایي ملائکې د نور څخه پیدا سوي دي، جن یا پیرانان د اور څخه پیدا سوي دي، او آدم علیه السلام د هغه شي څخه پیدا سوی دی چې د هغه بیان درته سوی دی په قرآن مجید او په احادیثو کې. او د ملائکو تر خلقت وروسته پیرانان پیدا سوي دي او په دغه باره کې چې جن د اور څخه پیدا سوی دی آیاتونه او ډیر احادیث ته. الله عز وجل د سورة الرحمن په پنځلسم نمبر آیات کې فرمایي وخلق الجان من مارج من نار، یعنی الله عز وجل پیرانان د اور د خالص لمبې څخه پیدا کړي دي، په خپل اور نه بلکې د لمبې څخه پیدا سوي دي. او د سورة الحجر په 28 نمبر آیات کې فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، یعنی جان د پیرانانو پلار د مخه تر انسان موږ د اور څخه پیدا کړي دي. مقصد دا چې جن تر انسان د مخه او د اور څخه پیدا سوي دي. دا د جن خلقت دی او ابلیس علیه لعنه د جن او پیرانانو څخه دی. د پاره د دې چې څوک په شک او تردد کې نسی او خطا نه وځي چې ابلیس ملائکه و یا د ملائکو څخه و، داسې نه ده، بلکې ابلیس جن دی. او دغه خبره په آیات شریف کې راغلې ده. الله عز وجل د سورة الکهف په 50 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. نو ابلیس جن دی، د ملائکو څخه نه دی. حسن بصری رحمه الله وایي ابلیس د سترګو د رب په اندازه هم د ملائکو څخه نه دی سوی، یعنی د ابتدا څخه تر انتها پورې ابلیس جن و، جن دی، هیڅ وخت د ملائکو څخه نه و نه سوی دی. او په خپله ابلیس وایي خلقتنی من نار، یعنی زه دې د اور څخه پیدا کړی. حال دا چې ملائکې د نور څخه خلق سوي دي. د عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه روایت دی چې ویل یې جن 2000 کاله د مخه تر آدم علیه السلام خلق سوي دي او پر دغه موجودم ځکه چې دا اوس یې موږ پیژنو اوسېدل، مګر فسق او فجور یې کاوه، ډېر زیات فسادونه او قتلونه یې کول، یو د بل وینې تویولې. نو الله عز وجل د ملائکو یو لشکر ورته راولېږي او د جن سره یې جنگ وکړي چې دا جنگ د آدم علیه السلام تر خلقت د مخه پر مځکه پېښ سوی دی او پیرانان یې د دریابو و جزیرو ته وشړل. نو پیرانان د بر اعظمو څخه و هغه جزیرو ته وشړل سول چې د دریابو په مابین کې دي او تر نن ورځې پورې دغه جزیرې د پیرانانو اصلي وطنونه دي. نو د پیرانانو اصلي او رئیسي مرکزونه دغه جزیرې دي او داسې ډېر احادیث ته چې ودې ته اشاره کوي چې ابلیس علیه اللعنت د پیرانانو پاچا او رئیس دی
او د پاچاهۍ تخت یې د دغه جزیرو په یو ځای کې پر اوبو پروت دی. دا جنګونه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه پیښ سوي دي. اوس به د اول نبي ابوالبشر آدم علیه السلام د خلقت او ژوند قصه درته بیان کړو. خو دا قصه پر دوه قسمه بیانېدلی سي. یو دا چې یوازې قصه بیانوو او هغه آیاتونه چې په دا قصه پورې تعلق لري پرېږدو، او بل دا چې د قصې د بیان سره سم هغه په قصه پورې مربوط آیاتونه د معنا سره ورسره بیان کړو. خو دغه دوهم قسم بیان د فایدې په خاطر تر اول قسم بیان بهتر دی. ولی کم وخت چې د قرآن مجید تلاوت کوي یا یې اوري او پر دغه آیاتو راسي کم چې د هغو تر شا دا قصې پرتې دي، نو ښه په پوهېږي او د قرآن مجید د تلاوت څخه واقعي خوند اخلي. نو د دغه فایدې دپاره زه قصه او هغه آیاتونه چې په قصو پورې تعلق لري دواړه بیانوم. الله عز وجل د سورة الزاریات په 55 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما ندی پیدا کړي پیرانان او انسانان مگر د پاره د دې مې پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي. الله عز وجل ولې زموږ پلار آدم علیه السلام او موږ پیدا کړو؟ د پاره د دې چې عبادت یې وکړو. مگر هو الله عز وجل زموږ د عبادت څخه غني دی، هیڅ ضرورت نور ته لري. موږ و الله عز وجل ته اړ او محتاج یو. الله هو الغني الحمید. الله عز وجل ندی محتاج، مگر الله عز وجل لره اسماء الحسناسته او صفات العلاسته. نو الله جل جلاله دا خوښه وبلل چې د ده جل جلاله د اسماء یا نمو آثار ښکاره سي، د ده جل جلاله د رحمت آثار ښکاره سي، او د ده جل جلاله د قدرت او حکمت علامې ښکاره سي، او د ده جل جلاله د جبروت علامې ښکاره سي. نو د دغه جهته مخلوق خلق کړه چې رحم پر وکړي، مخلوق یې پیدا کړه چې د ده جل جلاله علم، قدرت، حکمت، جبروت ښکاره سي. حال دا چې الله جل جلاله د مخلوق او د هغو د اعمالو څخه غني دی. اوس نو د آدم علیه السلام د خلقت قصه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه شروع کیږي. په هغه لوی او آسمانی سوال او جواب کې کم چې د الله عز وجل او ملائکو په مابین کې وسو، الله عز وجل دا اراده وکړه چې په مځکه کې خلیفه ودروي، داسې خلیفه چې پر مځکه حکم کوي او مځکه آباده کړي. الله عز وجل غوښته چې مځکه آباده سي، او پیرانان تر دغه کم و، دا استعداد یې نه درلودی چې مځکه آباده کړي، او دون عقل یې نه درلودی چې مځکه دې آباده کړي. علماء کرام د جن د عقل په باره کې وایي چې هغه هوښیارترین پیری د 10 کلن هلک په اندازه عقل لري. نو دوی دا قدرت او عقل نه درلودی او نه لري چې مځکه دې آباده کړي، مگر انسان په احسن تقویم کې پیدا سوی دی. الله عز وجل په ښه او تر ټولو ښه صورت انسان پیدا کړي او جوړ کړي دي. الله عز وجل په خپلو لاسو خلق کړي دي او خپل روح یې پکښې پوکلی دي. نو کم وخت چې الله عز وجل وفرمایل چې زه په مځکه کې خلیفه پیدا کوم، ملایکو پوښتنه وکړه چې آیا ته په مځکه کې هغه څوک پیدا کوې چې هغه به په دا مځکه کې فساد کوي او په ناحقه سره به وینې تویوي؟ او حال دا چې موږ تسبیح وایو، ستا ثنا وایو او تا ته د پاکۍ نسبت کوو. الله عز وجل وفرمایل بېشکه په هغه اسرارو زه پوهېږم چې تاسې نه په پوهېږئ. دغه سوال او جواب د هغه آیات شریف ترجمه ده چې الله عز وجل د سورة البقره په 10 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملائکې څنګه او څه پوسوي چې آدم علیه السلام او د هغه اولاده به په مځکه کې فساد کوي او وینې تویول به کوي؟ اصلا ملائکو دا خبره د اعتراض پر ډول نه ده کړې، هیڅ کله اعتراض نه دی کړی،
ملائکې د دغسې خبرو څخه لرې او پاکې دي. ملائکې د الله عز وجل نافرمانی نه کوي. مکرم مخلوق او فرمانبردار مخلوق دی. الله عز وجل د دوی په باره کې فرمایي لا یعصون الله ما امرهم، یعنی دغه ملائکې د الله جل جلاله نافرمانی نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی سوی وي. نو د ملائکو دغه خبره د پوښتنې پر ډول وه. پس له هغه څخه چې ملائکو د پیرانانو عمل پر مځکه ولیدی، هغو په مځکه کې فسق او فساد وکړي، او اوس الله عز وجل په مځکه کې بل مخلوق پیدا کوي. نو دوی ویل شاید هغه هم فساد وکړي لکه پیرانانو چې فساد وکړي. نو ځکه ملائکو د پوښتنې پر ډول وویل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لکه پیرانانو چې دا کار کړی وو. او بل ملائکه پر دې وبېرېدې چې دوی د الله عز وجل په عبادت کې تقصیر او کوتاهي نه وي کړې، چې الله عز وجل بل مخلوق پیدا کوي. نو مقصد دا هم وو چې پوښتنه وکړي چې آیا موږ ستا په عبادت کې تقصیر کړی دی چې بې له موږ څخه بل مخلوق پیدا کوي؟ نو ځکه د ملائکو په قول کې دا هم وویل سوه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یعنی موږ خو به زموږ په تسبیح او تقدیس کې تقصیر نه وي کړی چې بل مخلوق پیدا کوي. نو دغه د ملائکو پوښتنه دوه اړخه لري. یو دا چې آیا داسې مخلوق پیدا کوي چې فساد به کوي لکه پیرانانو چې کاوه، او بل دا چې آیا موږ تقصیر کړی دی چې بې له موږ بل مخلوق پیدا کوي، چې دا د آیات شریف ترجمه و. خو الله عز وجل په جواب کې وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه اسرارو پوهیږم چې تاسې نه په پوهیږئ. دلته نو ملائکو په خپل مابین کې سره وویل الله عز وجل هغه چې د خوښوي هغه پیدا کوي، خو بیا هم چې هر مخلوق پیدا کې موږ د الله عز وجل په حضور مکرم یو او تر هغه به عالمان یو. ځکه ملائکو د الله عز وجل نور مخلوقات لیدلی وه، آسمانونه، ځکه، غرونه، بادونه، پیرانان، دواب، حیوانات، ټول مخلوقات یې لیدلی وه، او پوهېدل چې دوی هغه یوازنی مخلوق دی چې همیشه د الله عز وجل تسبیح او تقدیس وایي، او په هر هغه شي چې امر سوي دي همیشه د هغه اطاعت کوي، او د الله جل جلاله د طرفه و دوی ته امرونه کیږي، او دوی هغه امرونه په مځکه او آسمانو کې عملي کوي، او دوی د الله عز وجل په حضور مکرم مخلوق دی. نو ځکه ویل الله عز وجل چې هر مخلوق پیدا کی موږ به د الله عز وجل په حضور تر هغه مکرم او باخبره یو، عالمان به یو. کم وخت چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د پیدا کېدو اراده وکړه، امر یې وکړي چې د مځکې څخه دې خاوره راټوله کړه سي، نو الله عز وجل ته خاوره ورپورته کړه سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ترمذی، ابن حبان او نور یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. يعني الله عز وجل د یو موټ خاورې څخه آدم علیه السلام خلق کی، هغه موټ چې د ټول مځکې څخه یې راټول کی. نو بني آدم د هغه مځکې پر ډول راغله چې د دوی څخه سپین، سور، تور او د دغه په مابین کې راغله، او خبیث او ښه، نرم طبیعته او سخت طبیعته راغله. نو په بشر کې دغه د رنګو او طبیعتو اختلاف اصلا هغه د مځکې فرق دی چې په رنګ، طبیعت او خلقت کې فرق سره لري. په نورو احادیثو کې راغلي دي چې دغه خاوره و الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، یعنی ملائکو د مځکې څخه راټوله کړه او الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، او دغه خاوره لنده کړه سوه، خټې ځینې جوړې سوې، او بیا دغه خټې پخې کړه سوې، غاز یې پیدا کړي چې سره موږ دی، چې په عربي کې طین لازب ورته ویل کېږي. پخه غازداره خټه
او بیا الله عز وجل په خپلو بلا کیف مکرم لاسو د آدم علیه السلام شکل مجسمه جوړه کړه. او دا هم په آیات شریف کې راغلی دي چې الله عز وجل د سورة الصاد په 15 نمبر آیات کې فرمایي قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی. الله عز وجل د آدم علیه السلام د خلقت دپاره ملائکه موظفه او مقرره نکړي، بلکې د عز وجل په خپل خلق او شکل کې د یو مجسمه کالبوت په شکل یې جوړ کړي او دغه د خټو مجسمه څه موده پر دغه حال پاته سوه تر څو وچه سوه. نو توربخون سلسال ځینې جوړ سو. سلسال و هغه وچې سوي خټې ته ویل کیږي چې په ټکولو سره آواز شرنګی یا ازانګه کوي. نو تور سلسال لکه کودرکی ځینې جوړ سو. نو آدم علیه السلام اول خاوري و، هغه خاوري بیا خټې سوې، خټې پخې او غازداره سوې، بیا تمثال جسد د انسان شکل ځینې جوړ سو. پر دغه حال پاته سو څو وچ سو او د دغه وچېدو سره توربخون سو. نو په هغه آیاتو کې چې د آدم علیه السلام د خلقت په باره کې نازل سوي دي تناقض نسته. یو آیات وایي من تراب یعنی د خاورو څخه پیدا سوی یا جوړ سوی دی، بل آیات وایي من طین یعنی د خټو څخه پیدا سوی دی، او په بل آیات کې فرمایي من طین لازب یعنی د غازداره پخو خټو څخه پیدا سوی دی، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال یعنی هغه خټې چې وچې سوي وي، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال من حمأ مسنون یعنی وچې خټې چې شرنګی کوي لکه کودر کوي چې توربخون و. نو دا ټوله هغه حالات دي چې د آدم علیه السلام خلقت او جوړېدو دغه ټوله دورې تېرې کړي دي. نو دغه ټوله تعبیرونه صحیح دي. او د آدم علیه السلام خلقت د جمعې د ورځې په آخري وختو کې و، او دا د الله عز وجل ورځې دي، زموږ د ورځو څخه نه دي. د الله عز وجل د ورځو حساب زموږ د ورځو د حساب څخه فرق لري، مګر د دغه مجسمې قد او قامت د خلقت او پیدا کېدو په وخت کې په احادیثو کې بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کی چې جګوالی یې 80 ذراع و. ورونو په پخوانیو وختو کې د اندازه کولو آله ذراع و لکه د نن ورځې متر، مګر د لغت په کتابو کې د ذراع اوږدوالی د 50 او 80 سانتیو په مابین کې بیانوي چې ذراع دغونه اوږدوالی لري. نو د آدم علیه السلام قد 80 ذراعه جګ او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه خلق پر کمیدو دي، یعنی قدونه یې کوچني کیږي، جګوالی یې کمیږي، هر نسل تر هغه د مخنی نسل کوچنی وي. نو اول مخلوق او جګ مخلوق آدم علیه السلام او اهل جنت به هم ټوله د آدم علیه السلام په جګوالی وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام د جګوالي بیان کاوه چې جګوالی یې 80 ذراع و او بر یې 7 ذراع و. نو آدم علیه السلام ډېر لوی ضخم عملاق و، 80 ذراع جګوالی 7 ذراع بر. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام جوړ کی فورا یې روح پکشپون نه کوي، بلکې یو څه موده یې دغسې پرېښاوه، څونه موده چې د الله جل جلاله خوښه وه هغونه یې پرېښاوه. په دغه وخت کې به ابلیس علیه اللعنه پر دغه تمثال یا مجسمه ګرځېدی. په تعجب کې به سو چې دا څه شي دي، خو کم وخت چې ولیدی چې اجوف دی یعنی نس یې خالی دی، الله عز وجل د آدم علیه السلام خارجي او داخلي شکل جوړ کړی وو. نو ابلیس چې ولیدی چې نس لري، خلا لري، یعنی د ننه خالی دی، پوه سو چې دا داسې مخلوق دی چې پر خپل ځان به کامل قدرت نه لري. بیا نو کم حالات او واقعات چې د ابلیس د طرفه د دغه جسد او مخلوق سره پیښ شوي دي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې راته بیانوي.
امام طبری د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي الله عز وجل د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره په خاوره امر وکړ او هغه خاوره ورپورته کړه سوه. نو آدم علیه السلام د سرشناکي غازداره خټې څخه جوړ کړي. الله عز وجل په خپل بلا کیف لاس آدم علیه السلام خلق کی چې 40 شپې پر دغه حال پاته و. جسد بې له روحه پروت و او په دغه موده کې به ابلیس ورته راتلی او په پښه به واهه. دغه جسد به آواز یا ازانګه کول لکه هغه منګی چې په لښته یا لرګي ووهي چې آواز کوي. دغه جسد به هم دغسې آواز کاوه او ملائکې د روح تر پکولو د مخه د آدم علیه السلام پر جسد راغلی چې دغسې د وچو خټو جسد پروت و. کم وخت چې ولیدی وبېرېدې وارخطا سوې او هغه چې ډېر وبېرېدی ابلیس علیه لعنه و او بیا به ابلیس ورته راتلی او په پښه به واهه. هغه به آواز کاوه، ازانګه به وکړه. ابلیس به ویل د یو شي دپاره خو پیدا سوی یې او بیا به د دغه جسد په خوله ننوتی او تر هغه بله خوا به راووتی. نو یې ملایکو ته وویل د دغه څخه مه بیریږئ، که زه پر ده مسلط سوم هلاک به کم او که دی پر ما مسلط سو نافرمانی به وکم، سرکشي به ځینې وکم. ابلیس په تعجب کې سو چې دا د څه شي دپاره پیدا سوی دی او د هغه اولې ورځې څخه د آدم علیه السلام سره دشمني او عداوت پیدا سو. او بیا الله عز وجل په آدم علیه السلام کې روح پوکی. الله عز وجل د سورة صاد په 2 نمبر آیات کې فرمایي فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دا خطاب د الله عز وجل د طرفه و ملائکو ته دی. الله عز وجل فرمایي کم وخت چې ما تمثال د آدم علیه السلام جوړ کړي او په هغه غالب مجسمه کې مې خپل روح پوکی نو ولویږي پریوزي و دته سجده کوونکي، یعنی آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکړي. نو الله عز وجل د آدم علیه السلام مجسمه په خپلو بلاکۍ په لاسو جوړه کړه او خپل روح یې پکښې پوکي او په حدیث شریف کې د دغه روح د پوکلو تفصیل راغلی دی. کم وخت چې د آدم علیه السلام و سر ته روح ور داخل سو ویې ترچل. ملائکو ورته وویل ووایه الحمدلله. آدم علیه السلام وویل الحمدلله. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه رحمک ربک. نو د مخه تر دې چې په آدم علیه السلام کې روح کامل او پوره سي د الله عز وجل رحمت پر نازل سو. کم وخت چې د آدم علیه السلام و سترګو ته روح ورسېدی او د جنت میوو ته وکتل په میوو کې فکر سو. او کم وخت چې ونس ته روح ورسېدی و خوراک ته اشتها وسوه. د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي زړه یې خوراک وغوښتی و پښو ته لا روح نه دی رسېدلی چې د جنت و میوو ته تلوار سو. او الله عز وجل د سورة الانبیاء په 38 نمبر آیات کې فرمایي خلق الانسان من عجل، یعنی انسان د تلوار او بے صبری څخه پیدا سوی دی. نو دا د انسان تلوار دی. د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي د ده اشتها د جنت و میوو ته وسوه. کم وخت چې د آدم علیه السلام و ټوله بدن ته کامل روح داخل سو او خلق کړه سو، الله عز وجل یې شا ملا ورمسحه کړه او د ده د ملا څخه د ده ټوله اولاده هغه چې د قیامت تر ورځې پیدا کیږي راووتل. دغه موضوع په صحیح احادیث. وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.